على العز سرنا نخوض القتال لأجل الهدى دين رب الجلال. وی رسول الله چې کله دې په دې ورون باندې د خپل سر مبارک کې کو دو مار لاړم چې شهرغه ابوبکر وچی چلو چې کله وچی چلو نو دا نه ویل چې یا رسول الله ته وچی چې وچی چلوا ځان کلک کې خودم رکله کې د زهر ور باندې دومره اثرو کې په دې ټول بدن کې خارش و چې د ابوبکر د سرګ له وخ کې روان کړي او رسول الله څنګه راوچتي چې اسناد د خوب خراب نشي دله وسوله شي محب رسول چې د نبی کریم علیه السلام په مبارک مخ باندې د ابوبکر وخ کې ورتل شي راوچ شو یا ابوبکر لماذا تم کې ولې جاړي وی ویل یا رسول الله زه خو شی وچی چې نه مې ته دی خوښه دمه کې چې څنګه اعظم کې دواره جوړ شو والبيت شاعله بغض نهينا شبه الرجال به ویل چې زما مقابله به څوک وي اوس دې مقابله لمغ راوتیو د نبی کریم علیه السلام د ترور سے زبیر شه بشرو وته وسه مقابله وسوکم حدیث کې راځي چې وروي دانګل میدان لروته د شروع وته لکه اسمري چې عمله کوي چې وروي دانګل دی وکلا جم پیواله چې پاس ورغه د وښنه لاندې چپکه راوي غرزو توري په سراوي سو امت ته ذبح کی الا لیکن یو دم نبی کریم علیه السلام الله اکبر کړه مجاهدینهم الله اکبر کړه پیغمبر علیه السلام ویل لكل نبی د هر یو نبی او رازدار وی او زما رازدار چې زبیر ابن عوام دی چې کوم وخت دا اقصر جنډه وا دا جنډه د دې سړي ورور واخسته ابو شیبه عثمان ابن ابي طلحه العبدري وزما مقابله بسوکوچ سید الشهداء حمزه رضی الله عنه په میدان لروته وستا مقابله بزو کما تورې چې بشیر आवाज چې گزار ورګه بدی وګ باندې وې دا تورې لاندې د کلمو پورې بکې ورسوله بل پوس کلمې وغیرہ د ارسره کار شو دریم دا غرور بشیر راغی ابو سعد ابن ابي طلحه العبدري هغه دا خبره وکړه چې وزما مقابله بچو کې و جنډې لاس کې واخستا صادر رضی الله ورته ګونډه ولا غشه وسره چې په دې ځمان دی وشته پوری تر اورته غشه وسو وكل ما لدينا. نو په دې وخت کې زنانه وا عمره بنت علقمه الحارثيه هغه زر زر د جنگ د جنډر واخه سونی غو درول او خالد ابن ولید ملګرو आवाज وکړ شرکت پیراتاو شي هغه خو هم دشمن د غیر دی خو هم دوی په وراله په دې منځ کې د سراګیر شو لکه د دوا د ژرندې پلونه د رسول الله ملګری په دې کې راګیر شو ډېر سخت جنگ جوړ شو د شي جنگ جوړ شو خطرناک چې مجاهدین د شي حالات سره مخامخ شو چې د وته یو ادراک نور نه کېدو هغه خو هم دشمن او د دې خو هم دشمنه د ژرند د پلونو په دې منځ کې د رسول الله مجاهدین راګیر شو پنځمه په کداو چې صحابه کې څلور ډلې جوړ شوې بعضو ډلې شو هغه د غره منډه کړه غره لاړ وی ویل چې نور خو رسول دا وازم ابلیس ګډ کې چې الا ان محمدن قد قتل محمد شهید شو عليه السلام صحابه ویل چې دا خو الله چې کړي څنګه دی ما بین نشي شوی دی یا نه دی موږ نه بکم کمې زیته شوی نو بس د غره منډه ده غره پر حرکت وکي دلیل له بده باندې چې کله په میدان د جنگ کې ودرېدل پکار دي خو کله دشمن سره د تکتیک پکار دي چې ورسته شي ورته سورې انفال کې الله دا ترتیب ذکر کړی دی دویم قسم مجاهدین د شي جوړ شو انصار مهاجر وی ویل چې رسول الله شهید شو او زه چې مدینه په طرف باندې راکوتو د احد او د مدینه باندې کې تقریبا 3 میله مسافه و دریم قسم مجاهدین د شي چې نور اصلي په دې ځمکه باندې کېده دا څومره حالات راغی ولی سلورم کې مجاهدین د شولا هغه ویل چې په هر قیمت باندې چې رسول الله په کوم دین باندې قرباني ورکړي د موږ ځان په قرباني کوو هغه کې ابوبکر شیبو هغه کې عمر بن الخطاب مصعب بن عمر ابو عبیده بن جراح ابو دجانه رضی الله عنه او سنان بن مالک د ابو سعید خدری پلارو ام عماره زنانه وا پیغمبر علیه الصلاه والسلام د هد غره د عملګری وردان نکړه ځکه بغیر کې جنگ نه کیږي چې دا کړه وردان نکړه ډیر وکړ انسانو جنگم کو درې لیندې ماتې کړې وي او د عملګریم درنه کول پاړ کوله ابو سفیان او خالد ابن ولید دغه سره لوخاته چې کله وې خادل نو د الله نه دعا وختله اسباب یې استعمال کړو دعا ویل یا ربي ازما ربا دا مناسب نه چې کافرانو دې په باندې د بر شي کله چې بر شو اسلام دې ټول ملګری مال وښني کته کا عمر ابن خطاب له دا ډله سره وره د دستا او قشم پر اتاو شه سات صاحب له چې تم زړه شي ولا روزه وې څنګه روزه مې زه ته چې ورسه پی وې واځي ورشه وې چې واځي ورشه چې ګوند اور د سات ما تک چې دا یو کافر په وښته بده غشي باندې مردار کې سره دې چې بغش سره مرداري کې لا اق غشه دغه نه چې دابل کافر په وښته هغه مردار کې به دغه نه دغه شنه چې دابل کافر په وښته هغه مردار کې دغه خو عمر سے پزره خپل ګروپ سره وې دي خو سات سے ورغه وې ایسه کافرانو دغه میدان راکته شو زلی شو تکتیدل عمر سے غیر اختیاری ورته وی اعوذ الله اے د الله دشمنه محمد صلی الله علیه وسلم مشون دی ابو بکر مشون دی عمر بن الخطاب مشون دی او دا درې وړ رب العالمین دې لپاره پر خودري چې تاب ور باندې خفقي اته لسمه په کدا و شو چې هغه خفقان خو شو کنه او هو دا خو ژوند دی دردمن شو کینه دې ابو سفیان ملګر आवाज ورکي چې دې درې کسانو ته څه کافي شوندا مې ختم کړ نو وی ویلې درې خبرې وکړې ډېر خراب خبرې وکړې
اعله هبل ویل هبل او چچا دای دوی بوتو وته او چچا د توحید صادر موږ نور ټول کې نور د خیره د شرک صادر ورغه د شی ویلي رسول الله ملګرو جواب ورکړي ځکه پیغمبر د شرک جواب متصل کولو دماغ کې خبره کې ګوره صبر کړي بده کې صبر ونه کې وی جواب ورکړي ملګرو ورته یا رسول الله سورته وایو وی ورته وای چې الله اعلى واجل الله ډیر لوی ډیر عزت مند دی چې دا جواب وکینو ابو سفیان به ویلي لن العزا ولا عزا لكم زمون عزا به شرع عزا بابا زمون شرع هغه بس مونږ کومه کونه کې موږ د پلاني بابا په واسطه کامیاب شو رسول الله جواب ورکوي څه وایو لن المولى ولا مولى لكم زمونږ خپل مولا شته او تاسو مولا نه چې زمونږ ولا رب العالمین دی دریمه خبره هغه دا وکړه وی خپکیږي وګنه که خپکیږي کنه خپکیږي احد کې من اویا کسان بتاسو کې وجل وجدار چې په بدر کې تاسو من اویا کسان وجل وتلک بتلک والحرب سجال جنگ وکړه کله به من ګټو کله به تاسو ګټي ابو بکر صاحب ورته ویل چې عمر ورته ویل دروغ دی ویل یا عدو الله قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار على الرافضه قد غدم جيشنا سيدنا وامامنا عمر بن الخطاب چې کله په منځبانه ودرېدو الحمدلله سوره فاتحه چې کله شروع کړه چې اخر له ورسول د بس برشراوي سې یو گزاره به دي شي والو چې دلته اولو درې گزاره به دي لاندې د سپوغز د خېټه کې والو یو کمبل گزاره بل شروع ورسو فقط دمر عمر رضی الله عنه اکلنی کلبن زه خو سپیو خوړم عبد الرحمن بن عوف په خوا کې متصل غلی منزله مخلش چې منزله کله مخلش شو ملګر لم تشويش پیدا شو د جمعات په هغه صف او دې صف کې چې کوم ملګری وسرونه کې ټول هم دا وازونه شروع کړ سبحان الله سبحان الله سبحان الله او نږدې ملګری پوښي شو عمر رضی الله عنه والش دی ابو العلو ظالم چې یو ملګری په برچوالو بلو تقریبا 14 کسانی وای اخر دې ملګری سره بدیږي کې کوټو چې غیر باندې ورواچو به کې راګيري کې دلاندې خو خپل ځاله چاړو ونی ولا ایسه ځانه علال کی